دا ورو سوال کړی دی چې زمونږ په علاقه کې خلک دا عادت او دا رواج دی چې کله ماشوم پیدا شي نو په درېیمه ورځ د هغه په غوږ کې اذان کوي، نو دا درېیمه ورځ خاص کول جایز دی او که نه؟ الجواب، جمهور اهل العلم دا وایي چې اذان د ماشوم په غوږ کې کول دا جایز دی، په ګس غوږ کې به ورته څه کې اقامت کې. پای کې هغه یو روایت پیش کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم، امام ترمذی، امام احمد راوړی، نور کتابونو کې هم دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حسن رضی الله عنه په غوږ کې بانګ ویلو کله چې هغه پیدا شو. او دې لپاره یو دا حدیث سندن کمزور دی، خو یو بل حدیث ته پای کې هم دي سي دي هغه هم کمزور دی، خو دا کمزوري چې کمزوري سره یو ځای کې نو دغه علما کم چې ته مستحب او جایز وي هغه دا کمزوري چې کمزوري سره یو ځای کې نو سنسه گزاره کوي. هر چې اقامت ته د اقامت مبارک یو روایت ته انتهایی کمزور روایت ته، نو د اقامت مسله خو بالکل سر ته اقامت نه ثابت پاتې شو، اذان شو. هم تحقیقی قول دار چې دوه حدیثونه ضعیف دي، خو کو بیا پم چې عملو کو نو حرج پکې نشتی، ځکه چې د امت غرد علما غرد امامان دا خبره کوي دا حدیثونه اگر چې کمزوري خو چې را جمع کې نو سنسه گزاره کوي. حکمت دی کی دا دی اسره چې دی کی څه حکمت ته اجازان ویل کی، نو حکمت دا دی چې د ماشوم دی دنیا ته راغی نو چې اولنۍ خبره د په غوګونو ولګي هغه د الله لوی د په ژوند کې الله برکت واچي او د دې پرنا کې به د ژوند تیري. او سبحان الله کله چې انسان مړ کیږي نو مستحب طریقه څه ده؟ تلقین بوته د سکه د کلمې د لا اله الا الله. انسان چې مړ کیږي تلقین بوته د کلمې کې چې پیدا شو بغوږ کې بوته بانګ وي، دلیل په دې باندې چې د ژوند په ټول د لا اله الا الله نه لا اله الا الله په منځ کې تیرې، ټول ژوند په توحید کې تیرې، هر ځکه توحید او توحید دور. مخکې موږ مسله بیان کړه قل یا ایها الکافرون او سورۃ اخلاص. دلته اوس دا وره ماشوم پیدا شو ته ته غوږ کې وي الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله، به چې مړ کېدو ځن کدنې هم ته خوا کې ناس ته ته لا اله الا الله وایي. نو ژوند دغه د توحید په منځ کې تېرول غواړي، لا اله الا الله لا اله الا الله. او څوک چې د لا اله الا الله او د لا اله الا الله په منځ کې ژوند تیر کی، الله د لا اله الا الله سره پاسي. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هو پیغمبر دي خلکو ته چې زما مرګ او زما ژوند هغه د چا د پاره دی؟ د الله د پاره، هغه سره شریک نشته. الله دی توحید سره مونږ ژوند دي ساتي، او الله دی مونږ د توحید سره د دنیا نه بوزي، او الله سبحانه تعالی په آخرت کې مونږ د توحید سره د قبرونو نه راپاسي. هر چی د دې رور د سوال لې چې درې مورز خاص کول نو د بیا بدعت ته ځکه چې په دې باندې څه دلیل نشته. ماشوم پیدا شي وخت کې وته اذان کې انتظار کول درې مورز پورې درې مورز د تخصیص دا نه راغله، والله اعلم.